اوس څه پیدا دي او دا ولس ته کار وکړه په خدای کې دې څوک په کیسه کې مې 100,000 ټوپک وتړم زه د تم چې ولس ته کار وکړه په پیغوراتو هیڅ شي نه جوړېږي ښه رقم کار وکړم ته اوس ماته دا لکه څنګه چې مکتب په خلاف باندې غږ جګ 200 ځوانان د ولاړو سپورټ کولې د ټولو زړونه دې ګټلي همدا رقم ته ودرېږه د تا په ډله کې داسې خلک دي زه اوس درته وایم زه د تا په ډله کې داسې خلک دي چا او چاته لګیا دي ډله مه وایه حکومت وایه ډله مه وایه ډله امریکا نسي ماتولی حکومت هغه وخت درته چې درې رنګه بیرغ مې وړپی والله که دې حکومت نه درته ووایه نو درې رنګه بیرغ زه څنګه ودروم لیوانه په دې کې سره خلاف کېږم که نه زه دې سپورټر کېږم زه دې پروپاګنډ سپورټر خدای دې وکړي دا اوس مې خلاف شي که ګوره درې رنګه بیرغ زه څنګه ودروم ته ماته وایه زه تا ته وایم دا د ټول افغانستان خلکو زړونه دا ټولو په زړه کې ارمان تاسو نه غواړئ تاسو خو راغلي ګوره د ولس په خدمت لپاره صحیح ده که نه چې ولس ته وسایانه راوړئ ووړ او زوړ او سپین ږیری کونډ او رنډ او ښځه او بچی هر څوک یې غواړي نو دا ټولو خبر نه مني تاسو د خپل 15 لکه 4 لکه کسانو خبر منئ 15 لکه دا څه کوي 40 میلیونه 80 میلیونه ګوره سپین درې رنګه بیرغ به ما هغه وخت رپولی چې اشرف غني نه وای تښتېدلی محب نه وای تښتېدلی سامي سادات نه وای تښتېدلی د تاسو زرګونه دوزمار جنرالان فیسبوکي جنرالان دې نه وای تښتېدلی موږ به دا بیرغ رپولی منې چې موږ به دې بیرغ ته وکته موږ به اشرف غني رایاد شو دې بیرغ ته به موږ کته سامي سادات به رایاد شو دې درې رنګه بیرغ ته به موږ کته هغه د هی او ها نه د دفاع وزیر هغه به دې رایاد شو مجبوره ولرې امکان نه وتښتېدلي د 40 کاله تا مشران چیرې پټو چیرې تښتېدلی دا په قطر کې په یوه کوڅه کې د 400 کوره پراته دي چا پیغور درکړه په پاکستان کې نه پراته چېرته لږ صبر نه کوه که نه ګوره دا پیغورونه یو بل ته پیغور خبره نه ده پیغور نه در کوم حقیقت درته وایم پیغور والا دې زه نه یم یاره جنرال صاحب یوه خبره ته وکړم پیغورونه خو یو بل ته مه سره ورکوئ تاسو څه رقم ته موضوع راوړې موضوع ته راسه موضوع ته وغږېږه ښځه صحیح سو فیلسوف په ته وایه دلته وایه چې امریکا مې پسې واخیسته نو ته اوس امریکا بیا زارۍ چېرته کوې چې په رسمیت مې وپېژنه سوالونه ولې ورته چا ورته زارۍ کړي دي هغه کس ما ته راوښیه واله دا ټولې دنیا ته ورخوشې لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه ما ورته مخکې هم نورو ښځو سره معلومه کړي دي ښه په ارامه باندې واخله ګوره په ملل متحد کې مې چوکۍ حق ده صحیح شو ودرېږه ته صبر وکړه زه ودرېږه دلته کار خو ته خدای له کوم کم نه راخوڅې لږ صبر وکړه وروره چې زه درته وایم بیا پاس له هغه ته وغږېږه په ملل متحد کې مې چوکۍ حق ده غواړم یې زارۍ چاته نه کوم په امریکا کې مې د سفارت شتون حق ده غواړم یې که یې راکوي دلته به سفارت خلاصوي که نه سفارت به یې بند وي صحیح شو ډیپلوماتیکې اړیکې له ټولې دنیا سره دا د ما حق ده من حیث یو نظام یو حکومت دا به امریکا راکوي له ویتنام سره امریکا 20 کاله ویتنام په رسمیت نه پېژانده ټولې نړۍ وپېژانده 20 کاله وروسته چې امریکا له ویتنام سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړلې د امریکا دپاره په ویتنام کې هیڅ شی نه و پاتې بله خبره درته کوم نړیوال تجارت نړیواله بانکداري دا مې حق ده دا یې راسره په تړون کې لیکلي دا به د امریکا پلار به یم کوي زارۍ ولې ورته وکړمه تاسو خو ویلې چې ودرېږه تاسو خو ویلې چې امریکایان لاړ شي نظام سقوط ده بانکونه سقوط دي خلک به له لوږې مري وی سقوط شي در کې پاتې په 4 لکه $15,000 یو سړی پاسپورټ جوړي در نه تښتي تاسو دلته ناست یم افتخار هم په ځان کوئ ولې دي در نه ولې دي در نه لږ صبر لږ صبر وکړه د تاسو نظام مو لیدلی چې د خور مور کنځلې مو راته کولې لږ صبر وکړه بغیر اجازې مه غږوه زه تا ته وخت در کوم سوال دې چې وکړه زه درته وایم د تا په نظام کې پاسپورټونه د ورځې څومره جوړېدل هغه مقایسه که اوسني مقایسه که تا خلکو ته قوت الایموت نه دي ورکړي تاریخ څومره فرق ودرېږه تا کم لږ صبر نه کړه په دې کابل کې دا د شبرچي کې ماشومان چې پولي مامکان کې په دا پولي مام افتخار هم پکې ناست دی زه نور هېڅ نه درته مبینه په خوبو دې وینم شپې دې کامې دې قسم د مړ کېږي دغه د وخته که مړ نه سوې دا جای دی نه یو خو ګوره افغانان درته معلوم دي ګوره هر طرف ته لږ صبر وکړه بچی یو خو به دا ګوته داسې نه کوې ګوته به داسې نه کوې زه چې دلته ناست وم ګوته به داسې نه کوې اول خو ته
ډیسیبل بالغ دی نیولی بغیر له بالغ ته کېناستلی یو خو ګوره افغانان درته معلوم دي ګوره هر طرف ته لږ صبر وکړه بچی یو خو به دا ګوته داسې نه کوې ګوته به داسې نه کوې زه چې دلته ناست وم ګوته به داسې نه کوې ګوته به داسې نه کوې اول خو ته ډیسیبل بالغ دی نیولی بغیر له بالغ ته کېناستلی دا مریض یې زه نه غواړم چې له مریض سره بحث وکړم ټینشن ورته واچوم چې کله د تا ته صحتیاب شو روغ شو دا بالغ دې لرې که سم نیغ کېناستلی بیا راسه ما سره بحث وکړه ته مریض قربان د سمه بله خبره درته دا کوم چې دا بالغ لرې که توهین خو ښکر نه لري نو کنځلې دې نه دي کړي هغه مو که زه درته هم دا بالغ لرې که سم کېنه دلته د افغانان ګوري دغسې ودرېږه لږ صبر وکړه خدای نیکبخته صبر وکړه چې زه یو خبره وکړم قربان دې سم ګوره افغانستان د کور ده دا د هیواد ده د تا د فامیل د هر افغان امنیت ساتل دا د نظام فریضه ده دا په تا احسان نه کوي که ته په هر ملک کې زمونږ افغان ورور خبرې ته غوږ شه زمونږ افغان ورور زمونږ بازوی افغانانو ته پیغورونه ورکوي که نه صحیح لار نه لار خو لږ صبر وکړه که نه نو ته تا سره څه ووایم ته خو لږ صبر وکړه زه دې راولمه ګلو ته بیرته همغه هغه ته کش کوې دا د نظام د دلته د مونږ د سر قاتلان مونږ سره ژوند کوي مونږ په احسان نه کوو عفه د مشرانو ورته کړې ده ته من حیث یو افغان دلته په نظام کې کار کولی شي دا د نظام ده دا د خاوره ده دا د جای ده اوس یو سړی چې ځي د مونږ دفاع وزیر ته توهین کوي هغه ته خو زه غاړه کې ګل نه سم اچولی همدغه دفاع وزیر په هره غونډه کې ورته وایي چې افغانانو تاسو زمونږ ورونه یاستئ نن ویاله پې هغه اوسو انتحاري پې اوسو او دومره خلک نه سو خدای بلا مو نه وهه هغه زما مشر ده زما مشر ته توهین زه نشم زغملی ما ته پرون هم دلته په لایف یوه خبر ته وکړم په هغه دفاع وزیر اول به جنرال وایه بیا به ورپسې مبین وایه بچی دا نه منم په دې جنرالۍ باندې ما داسې غوبلې کړي دي وروره چې په مفته کې راته مبین کې ځه کاکا ته نه پوهېږې په خبره احترام راته وکړه چې احترام درته وکړم خو نو ولې مې کوزی ما خو بد نه دي درته ویلي که نه نو خو څه وکړم نو ته څنګه ما ته وایې اول به جنرال وایه بیا به ورپسې مبین وایه بچی دا نه منم په دې جنرالۍ باندې ما داسې غوبلې کړي دي وروره چې په مفته کې راته مبین کې ځه کاکا ته نه پوهېږې په خبره احترام راته وکړه چې احترام درته وکړم خو نو ولې مې کوزی ما خو بد نه دي درته ویلي که نه نو خو څه وکړم نو ته څنګه ما ته وایې زه درته وایم چې هغه وزیر دفاع نه ته کوي خو شهیدانو ته خو ورغلی هغه دې چېرته پټ ولې نه ورځي څوک نه ورځي ودرېږه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه که زه ځم شهیدانو ته که دفاع وزیر ځي او که بل څوک ځي دا ټول د نظام برخه ده صحیح شو هغه وزیر دفاع ده هغه وزیر دفاع ده ودرېږه لږ صبر وکړه که نه توهین مه کوه ما درته توهین مه کوه توهین به نه کوې ښه وزیر د دفاع ده نن هم تللی د افغانستان له سرحداتو د افغانستان له فرضي کرښې نه یې لیدنه کړې ده او څو ورځې وروسته به د دغه وزیر دفاع کارنامه درته ووایم لږ صبر وکړه د دغه وزیر دفاع افتخارات به درته ووایم لږ صبر وکړه زه به د دغه وزیر دفاع هغه کړنې درته وښیم چې په تیرو 40-50 کلونو کې ولاکه مثال راته ګوره زمونږ دفاع وزیر د فیسبوک دفاع وزیر نه ده زمونږ رئیس الوزرا ولسمشر د فیسبوک او د رسنیو ولسمشر نه ده هغه شپه او ورځ لګیا د دې ملت ته کار کوي داسې لاس کسان زیات شي لاسونه 12 بیا دلته راشئ راځي زمونږ هره اداره خپل کار پیژني دلته نه راځي چې په رسنیو کې تا ته یو روغتون 10 وارې افتتاح کړي دلته نه راځي چې ووایي د افغانانو د اروپا او د امریکا د امنیت د ساتلو په خاطر بدل تویږي پوه شولې زمونږ ولسمشر زمونږ دفاع وزیر زمونږ چارواکي هغه څوک نه دي چې دا خبره ملت ته وکړي که امریکا نه وي تاسو به له لوږې مړه شئ 100 وارې زنګرګار 1 وارې انګار یو څو میاشتې وروسته به ته په خپله دفاع وزیر ته داسې سلام کوې که دې ونه کړه دا ګیره چپه راباندې کاله کړه مونږ د کار خلک یو خو چې د کار خلک کار وکړي نو ته دلته ګوره جنرال خلکو ته قربان د سمنه تاخته خو ما پیغور نه ده درکړی که نه
خو ما او تا خو مخکې په دغه د کابل د ادارې نه مخکې سره یا ورته ډزولې چې کنځلې به دې کولې راته لږ صبر وکړه زه بیا هم درته وایم چې څه زموږ ورور یې د تا په مثال دا زرګونه لکونه افغانان چې په اروپا او په امریکا کې دي دا زموږ ورونه دي زموږ افتخارات دي خو د خدای په لحاظ تخریب مه کوئ د خدای په لحاظ قسم نه کوي من کوتا ګوره په دا ویډیوګانو کې ته یو داسې بې ځایه خبر وکړې دا ځوانان د پسې جګ کې خپله بل اوس په باغ کې ویډیو کړې ده په قرآن کې راغلي چې تا په دې دنیا ځان ته جنت جوړ کړی جنت څه شته وایي خو ته زه تا نه پوښتنه جنت څه شته وایي اصلا جنت تعریف ماته وکړه څه به درته وایم نه زه تا ته جنت تعریف خو وایم درته جنت او دوزخ څه شي ته وایي جنت څه شته وایي دوزخ ته ته ماته دغومره ووایه جنت څه معنا زه درته وایم نور هېڅ نه ته ولس ته کار وکړئ خو یو څه خو وایه ولس ته خو کار کوو که نه لګیا یو درګار د اوس داسې خو نه شم کوی چې کلنګ واخلم او درته بیالې درته وشکم ولس ته خو کار کوو که نه جنت راته وایه جنت څه معنا ستا ویلې تا ویلې زه جنت کې یم زه خو وم په جنت کې نه نه زه وم جنت کې ته په یو مسلمان کې چې هغه دوغس کې جنت چاته مې ویلي ما نه دي ویلي مال دوزخ مانه لرې ده وروره په هغه بحث نه کوو زه چې وغواړم دا لږ وروسته بېرته ځم جنت ته جنت اصلا پوه شه جنت وایي چې شته ځان پوه که دوزخ وایي چې شته ګوره افغانان خپله ته معلوم دي 500 استخباراتو سره ګوتې پټۍ بیا دې ختموي ګوره ځان دې خپله شیخ ته سبا چېرته پروت یې ګوره بچو ګوره زویه خبرې ته واکس دوزخ وایي چې ګوره افغانان خپله ته معلوم دي 500 استخباراتو سره ګوتې پټۍ بیا دې ختموي ګوره ځان دې خپله شیخ ته سبا چېرته پروت یې ګوره زویه خبرې ته واکسه قسم په خدای چې له مرګه ډارېدلی که د طالب تر څنګ درېدلی وای والله یا زړه مې درنه بچېږي دا ټول امارات یو طرف ته یو دقه صبر وکړه زویه زه به اوس خبرې وکړم ته مې خبره ته نه پرېږدې چې نه ډارېدلی د طالب تر څنګ نه درېدم یو ډارېدلی په غني صالح د سیایي سرلښکره قاتلانو پسې مې خبرې نه کولې ډارېدلی قسم په خدای لکه تاسو باندې په کوم کامپ کې ناست وم او د امریکانو نوکري به مې کوله نه ډارېدونکی یم لاس مو خلاص توره مو تېره او قسم په خدای که زه ډارېدلی د کابل په ښار کې به د ښاریانو تر څنګ نه ګرځېدلی چې هر چا درز رانه جګ که د مور شیدې دي سي په قصه کې نه یم دومره زمري مې درته روزلي دي انشاءالله دا خبرې مه کوه لیوانیه تل وډارې ما زه له هغه نه ډارېدم چې د کور په خوله کې به مې امریکایي عسکر ولاړو هغه وخت نه ډارېدو چې په بامو به مې امریکایي عسکر ولاړو هغه وخت نه ډارېدو دلته 6 لکه امریکانو د هغوی نوکرانو او مزدورانو زرګونه ځوانۍ ما همدغسې لکه سیلاب غوندې ورته مخکې کړه که څوک ډارېدلی هغه په خپل سینې پورې بارود نه تړي هرګسې څوک ډارېږي هغه د دنیا سوپر پاور سره دښمني نه کوي نه زه نه یو ادنا یم نه یو اعلی طالب دا له مرګه نه ډارېږي داسې میندو نه دي راوړي چې هغه له ویرې نه کفر قبول کړي له ویرې نه د حق ویل قبول کړي مرګ له ویرې نه د امریکا ټول فرمایشات ومني 500 استخباراتو سره کار کوي خدای دې خوار نه کړه ته وایه که نه چې تا افغانان 500 چې استخباراتو سره د کار کولی محب د ویل چې هر مخې د طالبان درغله هغه منډه کړله د زریزو ډالرو په کاپۍ 10,000 روپۍ هغه هم ته په لاره کې لوېدلي دا د تاسو استخبارات دي دا د تاسو استخبارات دي د اسدالله خالد چې د استخباراتو رئیس د استخباراتو چوکۍ کې ورته بام ایښی دا د تا استخبارات دي چې اشرف غني له دې نه خبر چې خوست د چا په لاس کې ده دا د تا استخبارات دي چې له دې نه خبر چې د افغانستان سرحدات په کوم ځای کې دي دا د تا استخبارات چې د تا فوز مسلح له انفورو سره ته پاکستاني فوجانو ته تسلیمېده او هغوی پې سوځېدلې پراټې خوړلې ده ورته ویلې بهت بهت شکریه دا د تا استخباراتو خدای دې غرق نه کړه چې تا دین 2.5 کیلو تا امنیه قمندان ټاکلی دا د تا استخباراتو چې ته په دې نه خبر چې دفاع وزیر د نردکه ښځه ده هغه د دفاع څه استخبارات دي د تا له استخباراتو نه بیا زه ډارېږم دا د تا استخباراتو ما 3 کاله په مکرانو کې لایف خپرونه کوله ته پې خبر هم نه وې دا څه رقم استخبارات غلی سه خدای دې خوار نه کړه دا د تا استخبارات دي په مکرانو کې ما لایف کو ته خبر هم نه وې دې ته استخبارات وایي ولې مې کوزی بد مې درته ویلي ولې مې کوزی خو کښېنه دلیل را سره ووایه که نه که ته دومره زه تا ته وایم ته موږ جنرال کړی په فیسبوک کې نو ته به دلته څه راسې دلته په وطن کې جنرالي کې تا ته موږ رتبه درکړې ما درکړې که دا ما څه خان دی ما درکړې ما په فیسبوک کې جنرال نه درته ویلې اوس څه فایده دی
فیسبوک او دا ولس ته کار وکړه په خدای کې دې څوک پکې ساکن وي 100,000 ټوپک وتړم زه درته چې ولس ته کار وکړه لرم کار وینه د 40 کاله د تا مشران نه وتښتېدلي د 40 کاله تا مشران چیرې پټو چیرې تښتېدلي دا په قطر کې په یوه کوڅه کې د 400 کوره پراته دي چا پیغور درکړه په پاکستان کې نه پراته چیرته لږ صبر نه کوه کنه ګوره دا پیغورونه یو بل ته پیغور خبره نه ده پیغور نه در کوم حقیقت درته وایم پیغور والا دې زه نه یم زه درته یو خبر وکړم د موږ طالبان له افغانستانه تښتېدلي وو مشران صحیح ده دا جنګ بیا چا کوه جنګ چا کوه امریکا چا وګڼو پردي زمان دا اوس هم پردو زمانو ته غاړه ته توپک راچولی تاسو خپل زمان له لوادونه نه ګرځئ ودرېږه شیخ هیبت الله خپل زوی استشهادي عملیات وکړه هغه د هغه زوی نه و اختر محمد منصور ګور اختر محمد منصور په اور کباب سو هغه د موږ تر ټولو لوړ مشر امیر شهید عبدالمنان د هلمند والی د قندوز والی زرګونه داسې طالب مشران چې هغه په همدغه خاوره کې قرباني شول داسې نه ده چې دغه ځکه خو امارت کامیابه شو ځکه خو نظام ګوره تا متقي وایي چې ما ته په هر ولایت کې هرکلی سوی ده او څه ته وایي متقي مه وایه ګوره دا هماغه متقي و امام متقي مه وایه د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر هغه څوک چې په تش لاس له یو څادر سره به لاړه بس تقل اردو به ورته تسلیم شوله هغه داسې دمونه پې اچول منې چې کوم ولایت ته به م لېږه بې جنګه به ټول تسلیمېده هغه د افغانستان په یوه کوڅه کې به درې چرسیان ناست و ودرېږه چرسیان خو تا راوستي اورژبی ډیپلومات دا وایه چې هغه کله د دغه جلب و جذب د کمیسیون رئیس و چې چېرته به جنګ ډېر شدید سو موږ به متقي صاحب ورولېږله خړ څادر سره به ورغی بسته ګله 2000 کسان به له ټوپکو سره راوسته ته وایې د تاسو متقي د موږ عباس ستانکزی د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په قطر کې له امریکانو سره هغه خبرې وکړلې چې قطریانو به ویل چې امریکانو غوسه نه چې د بورتل اجازه غوسې نه تاسو ډارېږئ دغه یو چپس خورم دا دلته م را رسېږي په زندان کې م را رسېږي اوس به د تاسو ولسمشر امریکا ته ویلي چې تاسو موږ دوست هېواد یئ ولې د افغاني زوی ورته ویلي چې تاسو زموږ دوست هېواد یئ تاسو سره موږ مشکل نه لرو هغه د دې په خاطر ورته